د رسنیزه ژبه درنو مینوالو سلامونه او ښې چارې. تېرو ویډیوګانو کې موږ په دې خبره کوله چې ځینې رسنوال د لپاره پر ځای په خاطر یا په پار کاروي چې دواړه یې مناسب نه دي یا ان تر ډېره ناسم راځي. نو ښه دا ده چې ډډه ترې وکړو او د لپاره وکاروو یا یې نور بدیل راوړو. او نن دلته بیا په دې خبره کوو چې د لپاره پر ځای ځینې رسنوال بیا په موخه او په هدف کاروي. ډېرې جملې به وي چې لپاره باید پکې راسي، خو رسنوال څه کوي؟ په موخه راوړي او په هدف راوړي. اوس مثال دی عبداللطیف منصور او ورسره مل پلاوی د انرژۍ نړیوال کانفرنس کې د ګډون په موخه تاشکند ته لاړ. دلته د ګډون په موخه پر ځای ولیکه چې د ګډون لپاره تاشکند ته لاړ. یا بله بېلګه د نشهیي توکو د مخنیوي په موخه کمیټو په فعالیت پیل وکړ. خو لنډ وایي چې د نشهیي توکو د مخنیوي کمیټو فعالیت پیل کړ. یعنی دلته په موخه ته هم اړتیا نشته، لپاره ته هم اړتیا نشته. ساده جمله ووایه. فعالیت پیل وکړه هم مه وایه، فعالیت پیل کړ. بیخي ساده او رسا. بله جمله د افغانانو سره د تعامل په هدف په بروکسل کې یوه غونډه جوړیږي. هلته په موخه و دوه جملو کې، دلته د موخه په ځای ځینې بیا په هدف وایي. داسې وایي چې د افغانانو سره د تعامل لپاره په بروکسل کې یوه غونډه جوړیږي. یعنی په هدف مه راوړه، لپاره یې راوړه چې همغه پښتو کې مه کاروو او ولس کې عام دی. د بلخ اوسیدونکو د سولې په هدف له ولسي حرکتونو ملاتړ وکړ. دا هلته هم په هدف په ځای ویلی سي چې لپاره. د بلخ اوسیدونکو د سولې لپاره له ولسي حرکتونو ملاتړ وکړ. یا همداسې وایي چې د بلخ اوسیدونکو د سولې د ولسي حرکتونو ملاتړ وکړ. لپاره مه راوړه، په هدف هم مه راوړه، ده راوړه. هغه جمله بدله کړه لکه مخکې ما چې وویل. یا ارزګان کې اصل خو دا روزګان دی او خپل خلک یې روزګان وایي. نه پوهېږم ولې رسنوال دغه شی لیکي. روزګان کې سلګونه خلکو د لارو د خلاصون په هدف لاریون وکړ. خلکو هم سم نه دی، کسانو راوړه. روزګان کې سلګونو کسانو د لارو د خلاصولو لپاره لاریون وکړ. دغه جملې سوې چې په هدف او په موخه پر ځای لپاره پکې وکاروئ. ښه وخت.